14 اگست 2020 نن په ټول ملک کې د 14 اگست ورځ ډیر په جوش سره نمانځل کېده چې پکې د ملک د نورو سکولونو په شان ګورنمنت پرایمري سکول راموړه هم شامل وو چې پکې ماشومانو حمدونه نعتونه تقریرونه ملي نغمې او خاکې وړاندې کړې چې د سکول د ماشومانو سره ترې د کلي مشرانو هم خوندونه واغستل او د ازادۍ په اهمیت د سکول استاد نومان صاحب خپل تاثرات بیان کړل په دغه تقریب کې سیاسي ورکران هم شامل وو پکې د پاکستان تحریک انصاف غړي امجد خان مشتاق خان او د نېشنل پارټۍ خدایي خدمتګار غړي جاوید سپینداده هم خپل بیانونه وکړل د دې سره پکې د کلی د جرګې مشرانو او اعلی چارواکي ډاکټر نیک خان او دغه نور مشران هم شامل وو چې ماشومانو ته یې ډاډ او انعامات ورکړل. نوید دانش SMI راموړه.